سلامونه ګرانو کتونکو، امید ده چې ښه به یې، خو خفه به یې، پریشانه به یې. څه نوې خبره نه ده، خلاف توقع کار نه دی شوی په پېښور کې چې کومه خودکش حمله شوې ده، چې د هغې په نتیجه کې د پیر د ماسخوتنه پورې چې کوم معلومات راتلله د 11-12 بجو پورې د شهیدانو تعداد چې دی هغه د 80 نه زیات شوی و. زخمیان چې کوم دي دومره زیات دي چې د اسلام آباد پیمز هسپتال چې دی هلته کې ایمرجنسي ډکلیر شوې ده. وکتل په کومه طریقه باندې یو سوپر سیکیورټي زون ته خودکش ورسېدو، هلته کې چې دی هغه دماکه وکړه او د هغې په نتیجه کې دومره غټه سانحه چې ده هغه مخې ته راغله. که موږ دا وایو چې دا د اي پي ایس نه بعد د ټولو نه غټه حمله ده، نو دا به مبالغه هم نه وي، بېجابه هم نه وي. فرق صرف دا دی، خطرناکه او تشویشناکه خبره ده چې دا ځله په یو داسې ځای کې حمله شوې ده چې هغه ریډ الرټ هم وي هر وخت. هلته کې کوم چې د قانون نافذ کوونکي، خاص کر د پولیس او د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ افسران وي، هغې ناست وي. دې ته بالکل اپوزیټ چې دی سی ایم هاوس دی، په پارلانګ باندې په واکینګ ډسټنس باندې د دې سره لګېدلی د دیوال باندې چې دی د ګورنر هاوس بلډینګ دی، دې خوا چې دی هغه سیول سیکرټریټ دی، ورسره لګېدلی چې دی د کور کمانډر هاوس دی خیبر پښتونخوا اسمبلي دی. مطلب دا دی چې په دې حمله کې حملاورو او د هغې پلانر چې کوم دی دا یو پیغام ورکړی دی چې کوم موږ 80 کسان وژلي هم شي پولیس والا په داسې یو ځای کې، نو موږ د پاکستان په هر ځای کې حمله کولی شو. ټوله خطرناکه خبره چې دا هغه دا ده. د یوې میاشتې نه د 1 جنورۍ نه واله او د دې واقعې پورې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 25 حملې شوي دي، او په دې 25 کې 21 چې دي هغه په پولیس باندې شوي دي. ټیک ته چې انټیلیجنټ بیسډ کاروایانې کېږي، اپریشنز کېږي، خو د کم لیول چې تیاری پکار دی، د کم لیول چې یو د یکجهتۍ اظهار پکار دی، د کم لیول چې سنجیدګي پکار ده، هغه موږ ته په نظر باندې نه راځي. عمر خالد خراساني او د هغه د 2 ملګرو د مرګ نه بعد چې هغه په افغانستان کې وژلی شوي، چې کوم لهر په اګست کې شروع شوی، ښکاري داسې چې هغه ریکارډ توړ د هغې یو نمایش روان دی، د هغې چې کوم دی روزانه خلک وژلی کېږي. او زمونږ میډیا، زمونږ سیاستدانان، زمونږ حکمرانان تر اوسه پورې د ګړۍ په کاته کې نښتي دي، تر اوسه پورې د وزیر آباد واقعې په کاته کې نښتي دي. او اوس چې دی د دې له ټولو نه غټ د بحث مرکز چې کوم دی هغه د فواد چودري ګرفتاري ده. موږ ډېر وخت نه ده مینتونه کوو د ډیټا په بنیاد باندې، د واقعاتو د معلوماتو په بنیاد باندې، چې خیبر پښتونخوا چې دی دا په حالت جنګ کې دی. د دې د تباهۍ دپاره پوره پلانینګ شوی دی، د هغې دپاره چې دی بجټینګ دی، د هغې دپاره فورس تیار شوی دی. خو دلته کې موږ ته هغه تیاری یا هغه سنجیدګي چې ده هغه په نظر نه راځي کوم چې د ریاست ته طرفه پکار وي. ډېره مننه. آرمي چیف راغی، وزیر دفاع پېښور ته راغی، په ډېر لږ ټایم کې وزیر اعظم صاحب راغی، بیانات جاري شو، خو بریفینګ هم ورکړی شو پکې. خو عملي اقدامات چې دي هغه به کله شروع کېږي او خیبر پښتونخوا به څنګه محفوظ کېږي، د دې د وجې نه یا د دې دپاره چې د خلک چې دي هغه منتظر دي د عملي اقداماتو. په نیشنل اکشن پلان باندې چا عمل وکړو؟ دوی په دې باندې لګیا دي چې فتوا تقي عثماني څه وکړه، د هغې په جواب کې چې دی مفتي نورولي محسود څه ووې، مولوي هیبت الله څه ووې. خدای مو په نیکه باندې واړه، دومره خبره ستاسو په ذهن کې نه راځي چې دا د کلونو نه، د 50 کالو نه چې دا په زرګونه باندې حملې شوي دي، چې په هغې کې تقریبا 250 خودکش حملې دي. دغه خلک په فتوا باندې به تاسو مطمئن کوئ رایامه د چا جوړوئ؟ دغه خلک چې هلته کې کم ناست دي او د خودکش رالیږي، نو هغه تاسو ته علما نه ښکاري، هغې چې کم دي د هغو سره څه جواز نشته. د ریاست پالیسي چې کم ده هغه ښکاري داسې چې د هغې لاین اف ډایرکشن چې دی هغه واضح نه دی، او د هغې نتیجه چې ده موږ د پی ایس نه بعد په دومره غټه واقعه کې ولیده، په دومره غټه سانحه کې. خو چا دا خیالي چې دا جنګ به صرف د کوټې او پېښوره پورې یا وزیرستانه پورې یا سواته پورې محدود پاتې شي، دا غټه خامخیالي ده. او دا د پاکستان سلامتي چې ده په داو لګول دي. د دې ځله چې کومه صورتحال د افغانستان په پس منظر کې جوړ شوی دی، د هغو شاته پوره یو ریاست ولاړ دی، د هغو شاته پوره یو فورس ولاړ دی، د هغې شاته ډېر غټ انویسټمنټ دی. موږ دا خبره کوله چې داعش راغلی دی په خیبر پښتونخوا کې، پاکستان کې فعال دی. په ریکارډ باندې د نااهله حکمرانانو او د آی جي پیز او د دې خلکو بیانونه موجود دي
چې دا د میډیا چې دی دا پروپاګانډا ده یا افواګانې خورئ یا یره خورئ. دغه آی جي صاحب چې دی چې د هغه په موجودګۍ کې دا دومره حملې وشوې په خیبر پښتونخوا پولیس باندې، دومره جرأت پکې نشته چې هغه استعفا ورکړي، یا دومره حکمرانانو کې طاقت نشته چې د ناراضګۍ د اظهار په ځای باندې شهباز شریف راغلی او هغه ته ویل چې کم از کم ته خپل کور ته ځه. په دغه ایریا کې کو حمله کېدی شي، نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې د پاکستان په هر ځای کې حمله کېدی شي. زمونږ سابقه حکومت د هغو رویه د هغو لا تعلقي، بیا د موجوده حکومت بېبسي او زمونږ بیا ترجیحات چې یو منتخب حکومت اسمبلی چې د هغې عمران خان صاحب ماته کړه او اوس دا خبره کوي وایي عدالت ته ځو چې د خیبر پښتونخوا کې به الیکشن کله کېږي. په دې حالاتو کې به تاسو الیکشن په کوم ځای کې کوئ، په چا باندې به کوئ، ولې به کوئ؟ دا صورتحال چې دی دا د ډېر سنجیدګۍ متقاضي دی او په کار دا ده چې زمونږ کوم ډیسیژن میکر دي، زموږ چې کوم ادارې دي، هغه د خپل ترجیحات چې دي په هغې نظرثاني وکړي، په نیشنل ایکشن پلان باندې د عمل وکړي. په دې والا حالات کې په ایمرجنسي کې یو ځل بیا د قومي سلامتي کمیټې اجلاس راوغواړي، د اپیکس کمیټې اجلاس په پېښور کې راوغواړي او ټول قوم د په اعتماد کې والي. ګنې دا چې کوم واقع شوې ده یا د دې نه مخکې چې کوم واقعات کېږي او خدای دې نه کړي نور به کېږي، د هغې نه بعد خو به دا تاثر ډېر عام ځي خلکو ته چې ریاست چې کوم دی هغه یا سنجیده نه دی، یا د ریاست پالیسي چې کوم ده ډبل سټینډرډ ده، یا دا چې خیبر پښتونخوا دیو هم ډکلیئر کړی دی چې دا په میدان جنګ کې بدل شي. ډېره مننه.